بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 46 اف ايکسيل 2013 شپږ څلوېښتم نمبر درس موږ تاسو سره بیا هم فارمولا ټاپ ده او فارمولا ټاپ کې څلور نن تاسو فارمولا اډیټینګ ګروپ د موږ تاسو رسېده اډیټینګ ویل کنه تفتیش کول څېړنه کول غواړي چې مطلب معلوم کړي چې ستا په دې فارمولا کې چې کوم دی مطلب کوم ځای کې ایرر دی یا دغه سیل د چا سره جمع شوی څه قسم ګوره فار ایگزامپل داسې مطلب څه ټایپ کوم لکه کنټرول پلس ان دې کې مطلب ما ټایپ کړه لکه داسې سل 200 ټایپ کوم لکه چې فار ایگزامپل 300 دې ټایپ کړه 400 ښه الګ کلام څه کوم ته شروع کوم مطلب دا ماته سم کې ایکوال سم کراتا چې دا مکمل څه کا جمع کراتا اوکې کیسه ویل کنه ټوټل سم راغی زر دې ریزلټ دی ادم چې لکه تم چیرې ټریس پریسیډنس کلیک کړي باندې څه ویل کنه وای دا زر د چانه راغلی دی دغه رینج نه کوم مطلب راغلی چې دا ټریس پریسیډنس کار کوي مطلب تر دا خی چیرې دغه زر چې کوم د کومه ځای نه راغلی فار ایگزامپل دا ټایپ کې ګوره ټایپ کوم دا سره کا آی ډي فار ایگزامپل نیم نو دې مله ټایپ کړ چې جاب سالري او ټایپ کوم لکه کمیشن ټوټل فار ایگزامپل سره ها دا بل کار واخلو دا بس کو بولډ بکو او دې مطلب یو مشخص بارډر مو دور کو دا ده ها ټایپ کوم لکه داسې چې نمبر 1 څوک دی لکه عثمان دی فار ایگزامپل ټیچر دی یا آی ټی دی فار ایگزامپل سالري دې مشه ما سره کمیشن دومره ایکوال سالري جمع کمیشن انټر کا سره اوس ته کوم مطلب انټری پکې کوو ښا دا قسم لکه نمبر 2 فار ایگزامپل څوک دی ما سره او تم جان دی فار ایگزامپل اډمن دم کا سره سالري دومره او کمیشن هم دومره سره نمبر 3 فار ایگزامپل څوک دی عمر دی آی ټی دی لکه سالري دومره او کمیشن دومره خاو سره زم دلته ورپسې لکه څه کوم ټوټل لکه زما په کار شولې او تم چېرې ټوټل ښه ټوټل خراځه چې ورپسې دلته ایکوال سم کړه چې دغه سالري څه کماته سم کا انټر کا اوس وایي چې لکه دا د کوم ځای نه راغلی څه وکړه لکه راځه ورپسې فارمولا ټاپ ټریس پریسیډنس باندې کلیک څه لکه د پاس ځنه مطلب چې کوم دي څنګه دي لاس راغلی دي تاسو سره نه غواړي څه کا دوباره هم چرمن کلیک څه لکه ماته وایي چې کله مطلب دغه د کوم دي دا راغلی تاسو شه دا مطلب دې سره راغلی دا دې سره راغلی دا دوباره ور باندې کلیک وکړ خدا به ریموو کړه لکه سیدا بل لکه څه چې مطلب تا ټریس پکار دی خو ډیپینډز تاسو پکار شو لکه ډیپینډ ګورې سره پرېس فرق کیږي وته مله څه چلو کا چې دغه نمبر چا سره جمع شوی دی دغه مطلب اوورال وکنه ټول وو وته دا نمبر چا سره جمع شوی دی کلیک کړئ باندې څه ویل کا چې لاندې سره جمع شوی دی که دوباره ور باندې کلیک وکما دا کوم اثر نه لري ها سیدا دی پاس بس کار کوو رینج به درته خو دا چې کوم دي باقي شیان دغه به درته خو دلخه دا اوس ریموو کوم لکه او تم څه وکړه دغه د چانه راغلی دا اوس ګوره یو کلیم ور باندې کو بیا دوباره ور باندې کلیک کوم څه ویل کا نو ما سره کوم دي دا ډسپلی کې دا ګور اکسل 2014 کې نو راغلی ښا په خونه اکسل کې مطلب دا دوه مګی نه ښکارا کوو کوم ایرو چې کوم دي دغه ها بل لکه وای چې مطلب څه وکړه ریموو ایرو کلیک کا ریموو ایرو څنګه شو غش څنګه شو ټول ختم شول ښا دا به راوړم اوس ګوره دلته ودرېږم ښا دا مې مالک راوړ ایدل تراشه دا مې راوړ او تم چې لکه دا چې کوم دي څنګه راغلی چې دا دواړه ما سره اوس کار کوي څه وکړه لکه ماته ریموو کا چې لکه پریسیډنس ایرو کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره پریسیډنس له منځه راوړ او کوم چې مطلب ډیپینډ مې زما په کار دی نو څه وکړه لکه دا ویل ډسپلی کوم تاسو اوس ګوره تم چې ملګری کار ډیپینډ هم ختم کا پریسیډنس هم ختم کا اوس په ما سره مطلب تبل نشته دی دا به څنګه مې ودانه جوړ کړم دا اوس ما سره راغی څه وکړه ماته لکه دام ختم کا نو ډیپینډ هم ختمول شي او پریسیډنس هم ختمول شي یا ریموو آل کا ټول څنګه شو مسره ختم کړل شو بل لکه څه چې مطلب څه په کار شو فارمولا کلیک کړئ باندې نه کوي څنګه چل شو سما ډایرکټ سره راځي فارمولې مطلب آزاد شو دا ختم کړئ دلته ودرېږه مله کدی کوم فارمولا ده سم فارمولا ده کنه تم څه کومه فارمولا ښکاره کلیک کړ څه ویل کا اوس څه ویل کله مطلب ریزلټ نه راځي سره فارمولا به راځي خو ریزلټ به نه وي در سره او کوئی تاسو نه ویل کا ختم کا ریزلټ ښکاره کړه ما سره څنګه شو ریزلټ ښکاره کیږي بل لکه څه چې مطلب څه په کار چیکینګ ایرر ګوره چیکینګ ایرر کلیک کړئ باندې اوس ما سره مطلب کوم مشکل نشه دا سټیپ کوم لکه ایکوال اثر جمع دومره څه ویل کا ایرر راغی کنه دا مره چیک کړه کلیک کړئ باندې څه ویل کا چې مطلب شو کیلکولیشن سټیپ کلیک کوي دا څه چلو شو ولا صد راغی بیا زر راغی ایوالویټ کړه کا سره دا مطلب څه کول شي کتل شي کلوز کړه کړه او کوم چې مطلب اګنور کا څنګه چل شو دا به اګنور کی درته اوس ګورم کنټرول زد پریس کوم ورپسې تم چیرې بیا درشي کلیک کړئ باندې
وای چې مطلب ایډیټ فارمولا کلیک کا اوس راځي دلته پاس ماته دا ولکه برابر کړم ښه دومره عدد جمع دومره عدد انټر کسر راځي مسره ډایرکټ ریزلټ ډسپلی کې ماته سره او ریزیومي که مطلب ته دوباره مطلب بیا ریزیوم کولای هم شي دا مطلب ماته څه کا اوس ما سره کوم مطلب کوم سپیل ایرر مطلب چیکینګ کوم او چې هغه څنګه شو پاتې خلاص شو بل لکه څه چې مطلب ټریس ایرر کلیک کړي باندې اوس ما سره مطلب کوم ایرر پکې نشته ښه بعض وخت لکه داسې کیږي ګوره دا مې څه کله کا داسې کړی دې کله زه ا ټایپ کوم ښه اوس ګوره څنګه شو ما سره مطلب دغه په دې شکل ډسپلی کیږي امکان شته مطلب بعض وخت څه کې درته اوس ویل کا ټریس ایرر کمانډ ریکوایر دټ اکټیو سیل کنټین ان ایرر ویلیو دا ګوره مطلب ته ما داسې کړ ښه ایکوال دومره جمع ا دا اوس ما سره مطلب دا شکل باندې دی کلیک کړئ باندې اوس څنګه کړم ماته دا قسم هغه راغی چې دا اګنور کوي مطلب داسې نور یعنی بعض وخت داسې هم کېدلی شي مطلب ته فارموله کې چې کوم دی لاندې ایرر پکې راشي څه پکې راشي ایرر دا یې لکه داسې کړ څنګه شو ډایرکټ ختمیږي ما سره سیده خبره لکه څه وي چې سرکیولر ریفرنس دا ډېر مهم شی دی ښه څنګه کار کوي ګوره دې سیل که لکه زه ولاړم دې سیل نمبر څو دی لکه B3 لکه ګوره ورته چې ایکول سل جمع که چې لکه B3 چې په کوم سیل کې زه ولاړ یم انټر کړه سره ځي دلته اوس ما سره سرکیولر ریفرنس راځي کلیک کړه دې باندې اوس ګوره رزلټ رانغی که نه زه به راځم پسې دلته کلیک کړه دې باندې لکه څه چې کوم ځای کې دی لکه B3 کې چې کوم دی سرکیولر ریفرنس دی یعنې په همدې سیل کې ته ولاړم یې او په فارموله کې د ریفر هم ورته ورکړه ښه دا ختم کا بله لکه څه وایي چې مطلب څه وکړه ما ته ایوالویټ فارموله څه کولی شي مطلب ایوالویټ کولی شي ښه چې مطلب کوم قسم دی ګوره سټیپونه ټول څه کولی شي کتلی شي چې مطلب اول څه وشول دویم څه وشول پسې مخکې راځه او بله لکه څه وایي چې شو واچ وینډوز کلیک کړه دې باندې لکه څه مې پکار ده اوس ته هم چېرې مطلب څه کړه ما ته یو ځای واچ کړه دغه ځای ده ښه دا مکمل مې لکه څه کړه ورته اډ مې کړه کلیک کړه دې اوس ګوره ما ته څه کوي دا واچ کوي ښه دا اوس ګورې مطلب بوک نمبر دومره دی مطلب نیم دغه دی سیل دومره دی ګوره دا مطلب ویډیو دا لکه اوس ګوره مکمل معلومات څه کولی شي دلته دا کتلی شي فارموله لکه څه دی پکې د جمع فارموله پکې ته ویل کېږي واچ وینډوز دا ختم کړه لکه مطلب نه څه کول غواړې چې مطلب زه یې نه واچ کوم مثلا نو دا زموږ تاسو سره فارموله اډیټینګ